بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د کلاس 9 بایولوژي کې چپټر نمبر 1 سٹارټ کوو چې د هغې نوم دی انټروډکشن ټو بایولوژي. د بایولوژي تعارف. لاول نه به مونږ بایولوژي وپېژنو ځکه دا د کلاس 9 کې د بایولوژي سٹارټ دی. د بایولوژي به مونږ نه لاول د ټولو نه وپېژنو. بایولوژي بایولوژي څه ته ویل کېږي؟ د بایولوژي د کوم لفظ چې دی دا د دوو ګریک ژبې لفظونه دي. د کومې ژبې؟ د ګریک. The word biology is derived from two Greek words. Two Greek words دي. Two Greek words دي. words دوه ګریک لفظونه دي. ګریک ویل کېږي یوناني. کوم کوم دي؟ یو دی بایو، بل دی لوجي یا لوګس. صحیح ده؟ لوګوس ورته هم ویل کېږي. یو دی بایو، بل دی لوګوس. دا دوه یوناني لفظونه دي. د بایو مطلب څه دی؟ اوس دې باندې ځان پوه کړئ. او د لوګوس مطلب څه دی؟ نو هله به تاسو ته پته ولګي. د بایو مطلب دی لایف، یا ورته ویل کېږي لیوینګ ارګینیزم. خو دې کې د لولني چې کوم دی دا زموږ په کتاب کې ورکړل دی. د بایو مطلب څه دی؟ لایف. د لوګوس د لوجي نه وتی دی. لوجي ویل کېږي سټډي ته. صحیح ده؟ نو اوس به مونږ وګورو چې د دې تعریف څنګه جوړیږي. ټو سټډي. صحیح ده؟ د لوګوس مطلب څه دی؟ ټو سټډي. نو د سټډي of life is called biology. The study of life or the life study ته مونږ biology خو آسان تعریف داسې دی چې the study of living organism. The living organism study ته څه ویل کېږي؟ biology. دا آسان تعریف دی. څنګه؟ د living organism study ته څه ویل کېږي؟ biology. په 1736 کې که دې مونږ هسټري وګورو چې د بایولوژي لفظ چا استعمال کړو، دا څنګه راغی؟ نو په 1736 کې په څه کې 1736 کې یو سویډش ساینټسټ و چې د هغه نوم دی کیرل لینیس. دا په 1736 کې یو سویډش ساینټسټ و چې د هغه څه نوم دی؟ کیرل لینیس. په هغه په اولني ځل باندې د بایولوژي د لفظ چې کوم دی دا څه کو؟ استعمال کو. صحیح ده؟ نو د هغې نه بیا په دې خوا څه شی راغی؟ بایولوژي راغله. اوس د بایولوژي چې کوم دی موږ سره 3 مین برانچز دي. ټیک ده؟ 3 مین برانچز. یا ورته ډیویژن هم ویلی شي. تاسو د بایولوژي 3 مین برانچز دي. لومړني ته ویل کېږي باټني. ټیک ده؟ دویم ته ویل کېږي زوالوجي، او دریم ته ویل کېږي مایکروبایولوژي. ټیک ده؟ لومړني ته څه ویل کېږي؟ باټني، دویم ته زوالوجي او دریم ته مایکروبایولوژي. باټني څه ته ویل کېږي؟ د سټډي آف پلانټ از کالډ باټني. د بایولوژي هغه شاخ، هغه برانچ چې په هغې کې مونږ د پلانټ سټډي کوو. سټډي آف پلانټس. د بوټو سټډي چې په کوم برانچ کې مونږ کوو هغې ته څه ویلی کېږي؟ باټني. صحیح ده؟ بل دی زوالوجي. زوالوجي زو ویلی شي څه ته؟ انیمل ته. او لوجي خو تاسو ته پته ده څه ته ویلی کېږي؟ لوجي سټډي ته.
نو the study of animal د biology هر هغه شاخه the branch of biology which deal with the study of animal is called zoology. نو the study of animal study of animal د animal study د څه ویل کېږي zoology. او دریم چې کوم مین برانچ دی د biology هغه دی microbiology. څه شی دی microbiology. No, the study of microorganism is called microbiology. Study of microorganism. The study of microorganism is called microbiology. کوم واړه واړه ارګینیزم چې دي د هغې سټډي چې په کوم برانچ کې مونږ کوو نو هغې ته څه ویلی کېږي مایکروبیولوژي. مایکرو ارګینیزم څه ته ویلی کېږي هر هغه ارګینیزم چې هغه مونږ په خپل په عامو سترګو نشو لیدی او مونږ پې مایکروسکوپ د لاندې لیدی شو چې کله مونږ مایکروسکوپ راواخلو او مونږ یې وینو نو هغه ارګینیزم ته څه ویلی کېږي مایکرو ارګینیزم. لکه داسې کوم ارګینیزم دی مثال په طور باندې وایرس دی بیکټیریا ده بیکټیریا وایرس بیکټیریا صحیح ده. داسې قسمه ارګینیزم ته مونږ څه وایو مایکرو ارګینیزم. او د دې سټډي چې په کوم برانچ کې مونږ د بایولوژي کوو که نه نو هغې ته ویلی کېږي مایکرو بایولوژي.